قاضي صاحب محترم ډېر درنه خورته لګیم چې دغه زوی مې هغه داسې نومېږي دغسې راوړه دغسې مې راوړه ټوله کیسه ورته کوم یو 15 منټه کیسه که نه دا ما ته ورور مې نه داسې وایي چې ښه یا صحیح ده یا نه یا ته څه وې اوس خو دلته خو زه لګیم خو دا لاندې خپل لیکل کوي خو زه هم زما ته غوږ دی زه دا فکر کوم زما ته غوږ دی وایي سنټر جیل داسې مې ورته وویل مل قاضي صاحب ولې وایي سنټر جیل هلته ډاکټر ته مې ورته وایم ډاکټر صاحب د خدای دپاره ډېر زیات ستړی شوی یم ویې که چې هر څه کې ویې که دا نشم زغملی چې زوی مې زما په مخامخ همداسې مړ شي ځورېږي او ویې که اپریشن توکل په الله و زما بدنامي کېږي مې خپو ته به دې ولوېږم سوال درته کوم زاري درته کوم او زما په ژوند کې اول ځل دی چې زه کوم انسان ته دومره سوال زاري کوم خو یو سوچ کې مې دا خبره وه دا فکر مې و چې ګیټ ته مې کتل مې لکه چېرته دا ګیټ داسې لږ زره بندېږي زه به مکمل منډه کوم که مړکۍ مې که وهي مې که ټکۍ مې زه به په دې ګیټ نه وځم بیا پاکستان کې هم بس چې دا څنګه ما ته ویلې چې مور راته ویلې چې هلک بیا سخت شي بس ما ویلې چې مورې تېر سختي مې کتلې ده او دا ځلې سختي نه تېروم دا ماشوم داسې راسره نیم ساعت مزل کوه په دې ټېله کې اپ پلو دې پلو ټېله هغې سر ته رسېږه درته وایي د کوم ځي بس موږ به ورته ویل چې دکاندار بس به وکړه بېرته اُټ جاو بس اردو نه هم پوهېدلو بېرته مې پر یوس کړو بیا به داسې بېرته بیا راغلو او دلته مې زوی چې دی ورو بس داسې دی چې دا سر دلته راتږدي او ما به داسې لږو خوځو که نه مې چې ثناالله زړه مې ډاډه شي او مې ولې ثناالله خبرې به یې نه شي کولی خو دا و چې مینه زه به خراب کړی په دې ومه چې زه به د ده لږ سختي ما به لکه وکتله کنده ما نه دې نه چپه اخیستله او ده به زه دومره خرابولم که نه ما به ورته ویلې چې ماله دې شي به زه ډېر زیات خرابولم زیرک صاحب دومره خوشحاله شوی به دومره که نه ما ویل چې اوس دلته داسې ښه تیز وجاړه یو څوک خو پیدا شو څوک خو دیړی د ملګري راته ویل زما هم دا وظیفه ده زه خلک په پیسو وړم اړوم دې په هر څنګه دا نن دې اړوم بیا دا ورندار راته کیسې وکړلې چې هلته زنانو سره کوم ظلمونه کړي زنانه دې خاصدارو دې پوجیانو په لختو وهلي په دې سرونې وهلي زمونږ ورندار خپله په لخته باندې په دیزې وهلې وه چې څو ورځې هغه دلته بیا داسې وده کېدی نه شوله داسې مکمل داسې کړی و چې داسې پلۍ پې ولاړې وي نو هلته چې کله اپریشن وشو ورور مې د زوی نه دی داسې ور ټیټ شومه که نه ما ته پلار جانه نو هلته نه دی په ځان نه یم پوه شوی ورور مې چې په ما وشو سا اخره لکه مکمل چې انسان په ولاړه زو پې ورته ولاړي درې نیم څلور کاله یا څلور نیم کاله وروسته د زوی زه صرف دغه یو اواز ورم چې پلار جانه او بیا هغه کلمه او دنه مخکې د ده موږ نه جړا اورېدلې ده نه هم خبرې اترې اورېدلې بس دا لومړنی ځل او اواز هم دومره نری لکه هغه ماشوم چې تازه وشي تازه ونه شي هغه یو رقم جړی چې راوځي هغسې اواز کې ویلې بس زه داسې ورته ګورم بس هلته مې ورته ښه ورور مې زړه تش کړی دی په جړا باندې مې ښه مې داسې جړلي دي چې درته وایم هغه څه وایي څه مړه څه نومېږي دغه خلک وایي که نه د کونډو جړا دې شروع کړې ده نړ مې سیدم زه اوس ډاډه روان یم دوسیه راسره ده وروره دوسیه راسره ده دې دواخانې ته څنګه نه وځم پوه شوې ملګری هم راسره دی دا خاصدار دې راشي پوه شوې نه خبره نه اتره یو ډب په دې ځي ولې هیڅ خبره نه معلومه اوس داسې ډب یې راته راکړه که نه لکه ما باندې مکمل دا ځمکه میل لکه چې څوک دې مړ کړی داسې ورنږدې شوم که نه داسې ګیره وه دې ګیر نه مې داسې نیوه که نه او دې لاس باندې ټپ داسې راکړه ما ته وایي دا ګنده لاسونه تاسو افغانان یاستئ افغانان نه وایي ښه تاسو افغانان یاستئ دا ګنده لاس زما دې پاکې ګیرې ته رانه وړي زور ته مسرجي دغسې مې عملیات کړی زوی مې دا ویډیوګانې مې ورته هغه ویډیوګانې مې وښودلې چې ډاکټر ما ته راکړي وایي مې ورته وښودې دا سیرم حساب کتاب ما ته څه زما زوی دی نو ما ته وایي که نابل ته وایي که نه دې سره خاصدارو هغه ته وایي که نه چې سکې دومره غم یې خوري هغه 100 کیلو چرس پراته دي 100 کیلو پوډر پراته دي ولې که ورپسې دلته بس زه ډېر ویرېدم ورو ما ته وایي که نه هغه کس ته دا لګیا دی چې ولې که تاړې مخې سره دغلته مونې او رشقه کې ناست و 2 کیلو سره دومره 2 کیلو سره ده پوه شې لاس په لاس هم نیولی او عکسونه یې شیر کوي نو
دا کیسه دلته په دې پای تر رسو چې مطلب د ماشوم بیا ما سره و عملته سورز را سره بیا رالو افغانستان کې بیا دلته یو کال یو نیم کال نورم دا دلته و سړی بیا سخت شو سړی بیا داسې سخت شروع را چې د مخکې حالاتونه ډېر سخت شو مخکې به بیا هم دومره و که نه چې مطلب 8 ساعته 10 ساعته وروسته به دغه سر قدر ته اوبه څکلی شولې دام بندې شولې الټۍ به یې کولې الټۍ به همداسې وي وروره چې مکمل لکه وینه چې یا غوښې راخطا کې دا سیستم به بیا هم زه وروره چېرته یم خبرې بیا پاکستان کې هم بس چې دا څنګه ما ته ویلې چې مور ته ویلې چې هلک بیا سخت شي بس ما ویلې چې مورې تېر سختي مې کتلې ده او دا ځلې سختي نه تېروه عملتیا در سره مورې وساته نه کېږي دومره ناهیلی شوی من نه کېږي ځکه ملت یو چانس برابر شو اوس د تورخام چې کومه لاره دا مطلق داسې بلاک ده چې نه مریض پرېږدي همداسې یو بس لکه یو رشخان به در باندې شل 15 پرې دروازه بلاک کا نو مل اوس کو سموري وای بس چر رقم کیږي راوړم مل زه په دا اوس روان شم راوړم سټډیوم یې مغز پرې خو مازیګری کې رالم راوخته مکمل ارسم ورته پرې خو دا رالم بدلته مزوي ته کلاري کینو مخامخ ګورو جاړه نور سن کیږي ډاکټر ته ګرځو هغه چې مطلب دوا ورکې او هفته خبشي دوا ورکې کابل ته وي سهلته وي خبشي اخی کیږي دا سره پړسوب دی نور خو زه خپل ځان سره پویم چې ما ته پاکستان کې ډاکټر سره ویلی تجربه کړې دا کار ما عملیات کړم ما ته ډاکټر صاحب بل ته ویلو چې ستا به دا اپریشن کې دی شي واته دا نیم شي نه هم شي دا داسې تکلیف ده چې دا بار په کال کې راتلی شي کېدای شي دا تلس کلنې پورې دلته الله اپریشن هم ته وکړي کېدای شي دلته دا ځای سوری شي پیپ باندې دا څه مودې پورې خوراک ساک دا دلته کوي نو به دلته وروره ځورېږه تورخام لاره بلاک ده بس دلته دا سیستم شو چې هیڅ تګ نه برابرېږي اوس سوچونه فکرونه څه کوي خلکو سره رابطې وشولې ډېر ملګري ویل چې په سپین بولدک لاړ شه په سپین بولدک لاړ شه خو چې زنانه در سره نه ماشوم ته نشي تېرولی ماشوم د نثاري درته و چې دا چیرته وړي مور چې ته د پلار چې تا را تختولی دی بل ماشوم داسې دی چې خبرې نشي کولی خو کوس هغې نه وایي چې پلار دې څوک دا خو نشي ویلی پړسېدلی مخکې دومره پړسېدلی دواګانې حساب کتاب خو د کور زنانه م ځان سره کړله ورندار مې ځان سره کړله زمونږ ورندار داسې ده چې موږ ټول واړه راغټ کړي دا مې ځان سره کړل بس داسې چې شپږ ساعته دا د کندهار لارې وروره ټولې وایي دا خو ډېرې زیاتې خرابې دي ډېرې لرې دي نو په دې لاره کې چې کوم تکلیف بیا هلته هوټل بیا هلته دا سیستم و شرور مې چې دا سپین بولدک ته رسېږل ته دا کندهاریان په تذکیره پرېښوده کندهار خلک په تذکیره پرېښوده موږ هم اصل ته ځان ته جعلي تذکیره جوړه کړله ځان هم لږ داسې برابر کړه هلته مې یو کس سره خبرې وکړې موږ به تا پیسو واړو دومره مزل کوه ورور مې لکه دا ځای د پارک هغه سر خو دې وکته بالکل لکه دومره مزل په ټیله کې کوه ورور مې داسې ولاړ ماشوم غېږ کې زنانه مې هلته پرېښې وه هلته زمونږ بیا لږ خپلوان پیدا شو بېرته دا کیسه لږ شاته راځم دا ماشوم داسې راسره نیم ساعت مزل کوه په دې ټیله کې اب پلو دې پلو ټیله هغې سر ته رسېږه درته وایي د کوم ځي بس موږ به ورته ویل چې د کندهار بس به وکته بېرته اُټ جاو بس اردو نه هم پوهېدلو بېرته مې پر یوس کړو بیا به داسې بېرته بیا راغلو او دلته مې زوی چې دی ورو بس داسې دی چې دا سر دلته راتږدي او ما به داسې لږو خوځو که نه مې ثناالله زړه مې ډاډه شي او مې ولې ثناالله خبرې به یې نشي کولی خو دا و چې مینه زه به خراب کړی په دې ومه چې زه به د ده لږ سختي ما به لکه وکتله کنده ما نه دین د چپه اخیستله او ده به زه دومره خرابولم که نه ما به ورته ویلې چې ماله دې شي به زه ډېر زیات خرابولم ما به درته ویل چې واله که دین د چپه ماله خو هغه زما په تکلیف زما په دې منډه ترړو په دې باندې پوهېده ځکه نیم ساعت په ټیل کې وروره څوک دې قدر کوي دا ماشوم داسې نو دا ځینو به زما کار نه کوو ازوی ماشاءالله لږ چاغه مو نو دې ځینو به زما بیخي کار نه کول ته به لاړو هلته بس وکته مریض به مې وکته اسناد به مې ورته وښوده بېرته ویل چې هغسې ریوه شه بیا به را ریوه شو بیا به په دې لاره لاړلم دوه دورو کې خبرې دوه دورو کې ما باندې مازدیګر شوی وروره صرف دا دوه دورې ما ولې ما باندې مازدیګر شوی بېرته رالم دیوال چنې ته هلته دیوال چنې ته بس بیا ژاړه ورندارم د هغه هم ژاړي زه هم ژاړم هلک چې دی بس اپلو دیپلو ګرځي غریب نه دی خبر چې څه کیسه روانه ده دلته کس تېرېږي پوه شوې
خولې دلته خو دې پوه شي ما زړه کې مل دا لک شینوار دی نو ورندار ته مثل سبب مره مل تر بچي اخي ما د عادت تر بچي مل تر بچي اخي وي خيمه مل ما ته سکارو مل د کمزي وزه خو د شینوار ما مل شینوار کې د کمزي د نازیان مل خصم د نازیان امکان وي دلته سکه خدا ټول جریان مو ورته ویلي ولته بس هغه تم کنټرول نشم پر دې سړی تم په جړه شروع وکړه دا ما ته وی چې والا کوم جړه الله بخیر کی نو دته میزان معرفي کړه دا زمنګ د کور سړی وخته زمنګ ترزوی د کورنۍ وخته زمنګ چې تر کوم خزه د غي سره خبرو کړه هغه چې ما سره خبرو کړه کنه زیرک صاحب دومره خوشاله شوی ما دومره کنه ما ویل چې دلته خو تیز و جاړه یو څوک پیدا شو څوک دی اړي د ملګری ته زما دا وظیفه د خلک په پیسو اړوم دي په هر څنګه د نن دی اړوم ورور جامع راواچول خیرنی جامع راواچول دلته بزان د برابرې د ګیره د خط والد دلته څوک نه پریدا خو ته پیژنې چې ته د بل ولایتي کنداریان خو مطلب اغسټل اغه لوکو شډل پډل مطلب پګړې خولې دا سم منګه مطلب ګیره کې خط او اختان او د جامع نو زړی جامع را تواچولې زوړ عسكر ما سوچ ما غیفون کې اکسونه شته ده چې کله ګور منو ډیر زیات خرابېږي ما غتم نه د زوی اکسونه ما ګور لاک کې چولې دي نشه ما کتلې نو بس لوک راته برابر ک خولې دلته کې د سمال راته په سر ک خړې جامع واچول واسکټ واچول راته د دوی د سیو خابګه غوندې ورور می لاندې کته کوم دوسره د پاکستاني ډیر زیات کارډونه یو د نړۍ یو کارډ راته خو ماته دا کارډ چې د استاد مل څنګه زما د تاسو سره سیم نه مدا نمونه یاد ک نمونه میاد ک نو د کې چې دی یو بل کس دوی سره وو هغه راغی سن میګه ما ته وې زه تاسو پښتون کوم چې ما پښتون کې پاش لټال تم پاس کیږي ما ته نوم دي چې دی لکه یو دمی زلته اوس مطلب ټینشن کې ما نوم دي چې دی مل دا پلار نوم دا ما ته وې چیرته زمل دغه درځي ما سوې ته وکیش دا دوی خپل کسانو لکه ټرین شي ټریننګ کولې تاسو ټرین کولې نو چې کله بس ما ته وي ته به ځان ته وړي زما خپل کور والا ده دا ترزوی مې راته ویل کوم څه غټ ډبر کې موږ ته ترزوی زمونږ خپل زنانه ده زنانه به زنانه واړي ماشوم ورسې ته ځان ته واړه مې صحیح وس بده ام دې ټیله کې چې موږ روان نو د سوي چې مطلب ما خام کیږي ورته راکیږي وخت دم په شیالته پرې خو درم بس خو سي ټیر روان ما هغه خپل بارډر ته وخت ما وصل د دکانونو سناسه مرور می نیم ساعت تیر شو نه زویخ کاری نه وراندار کاری نه موبایل شته نه رابطه شته نه زنګ وهل شته هر څه ګونګ هر څه د سیم کنه د خلک را روان دي دلته زل د سن ودلاړ ملکه یو روبوټ یا یو سکلیټ لکه نه خلک چې په دیزي پټیله مو په دیزي مو ته نه پويږي دلته اوس کلاري ولاړې ما نه چاته ویل شم چې صحیح حساب س کتاب نه ورور می د سار چشته نه د غرمې ډوډۍ شته نه د مازیګر سشته او نه سهیره ده هیڅ سم نه دی معلوم چې څه خبره ده ساتره ده نو نه دا فکر اوسوم چې یو څه خوخره زوی مې نه خوړه هغه تم چې هغه صاحب نه خوړه ورندار مې مان ډیره خراب زه دا غنه ډیر خراب نو بس هر سهیر نو د کورور مې یو سات تیریږي او دا خاصه دار رالو د خلکو ته لا چوکې مونی ول چې بس زر زر کوي دا ګیټ چې پناه بجي کپلاس بجي بنديږي نو ار زنانه تم ګورار ماشوم تم ګور نشته وزدل ته مچ زه به تواوړم دا سینه چې هغه زنانه زمنګ دی خو را وړي شپه ده ګډ وډ شو سره زه به حالت ایثار شم ګیټ به بن شي دا بدلته ایثار شي بل څوک شتم نه ده پښتانه قربان آیا عزت سبکی بالکل نو بدلته ولاړ رور می داسې شو چې نور خلک پیستل شو دا ګیټ چې دا خلک تشيږي او دلته زما سره چې نور بس لکه بس چوي رور می چې زم دلته قدم والما هغه روان وړي اوس کیسه خو یو سوچ کې مې دا خبره وا دا فکر مې و چې ګیټ ته مې کتم مې لکه چیرته دا ګیټ د سلګ سره باندې کې زما مکمل منډه کوم کمړکې مې کوي مې کټکې مې زما په دې ګیټ نوزم کزه چیرته نم نوزم دا ګیټ باندې کې دا ما سره کور والا زنانه مخامخ باندې کې یا په پاتې کېږي دا مې فکر سوچ کې وو دا خیرانه کې چې مطلب غره لسنه میږي دا زنانه ټیل لاله بس مې کدا نو بس هم دا کار دی ورور مې چې کته مې اخیره کې مې صرف دا زوی وکړ جال کې ډیر زیات ورته خوشاله شوم د حد نه زیاته
نو هغه خوشحالي هغه لکه یو کواره د ژړا یو د میم مکمل مسکات وړي نو هغه به سره کم ښکاري بالکل په دومره سخت په دومره نو مکمل لکه یو انسان چې فریش شي داسې خوشحاله شوم هغه هر څه ماته خوند راکوه خلک چې به تله وراتله که نه ماشومان به ورسره و چې غاره به و ماشومان سره پاپړ و جوسونه به و داسې به تلم ماته بس بیا لکه دنیا رنګینه شوله هغې نه مخکې دنیا ماته بلیک اینډ وایټ په هېڅ هم نه ښکاره کېده خو چې کله مې دا زوی وکته هر څه داسې رنګین شو هر څه خوند راکړه لکه هر سړی چې به تله که نه هغه مسکا مې په شونډو وکتله هغې نه مخکې هغه مسکا ما نه کتله په شونډو باندې چې کوم مسکا د دوی ما نه کتله بیخي ړوند وم صرف سوچ یو ځای ته ما ویل دا خو ټول خلک خوشحاله دي یوازې زه خفه وم نو چې کله مې دا زوی راواوښتېدله بیا دا ورندار راته کیسې وکړلې چې هلته زنانو سره کوم ظلمونه کړي وو زنانه دې خاصدارو دې پوجیانو په لختو وهلي وو په دې سرونې وهلي وو زمونږ ورندار خپله په لخته باندې په دیزې وهلې وه چې څو ورځې هغه دلته بیا داسې وده کېدی نه شوله داسې مکمل داسې کړی و چې داسې پلۍ پې ولاړې وي او زما چې دا کم زوی دی که نه دنې دا لاس داسې تاو کړی و که نه چې څو ورځې دا لاس داسې د مکمل پړسېدلی و دا زوی مې دا لاس داسې نه شو کولی دوی داسې راکش کوه چې دوی خو یې داسې راخطا کړي په دې جال باندې او دا زما د زوی لاس یې نیولی او زما د زوی لاس لکه مطلب د ده دا جړه نه وتله هغوی دا فکر کوه چې دا ما ډېر نارمل نیولی عمر زور نورم ورکوه او ما خو نورم راکش کوه لکه ورندار مې داسې کلک غېږ کې نیولی او دا پوجي چې دی دا زما زوی نیولی نو ته دا سوچ کوه چې دا به دې زوی سره زما راخطا کوي دې لاس ته به دې څومره ټکان څومره زور ورکړي او دلته خو اواز نه وځي ورور مې چې هغه کله راواوښتېدل بس بیا هلته اډې ته لاړلو هلته اډه سره هم چې کوم دا د چمن خلک دي زه به دا وایم ورور مې چې بس شکول دي دا نه ګوري چې دا سرطان مریض دی دا مړ کېږي ډریور موږ سره داسې یو کار وکړه اوله کې ښه ګپ شپ پوه شي ما ته وایي چېرته ځئ مې دغه اسلام آباد ته ځم او مریض او ټول کیسه مې ورته وکړه ډېر خفه هم شو ما ته زه د بس کې کینم څوک به دې په عذاب هم نه کي نور نه خو اته زره اخلي که نه تا شپږ نیم واخلې مې الله بسم الله خو موږ خو خوشباولي ورور مې پر سړي باور کوو موږ به سر سړی صحیح دی نو هلته چې کله لاړلو هلته ټیکټ یې راواغېستلې هغه د بس ټیکټ چې دی غټ ټیکټ په 3.5 روپیو د موږ ته په 6.5 راغسته یعنی هر څه کې دوکه هر څه کې فرق نو چې کله دلته بس کې کېناستلو بس ډکېږي حرکت یې وکړه اوس ورور مې دلته سره کوم سیستم دی دا بس دی مکمل کنه دا بوتل بس دی 3 چوکۍ د دوی بس را مخکې کړي دي دا شاته ځای را مخکې کړی ته دا فکر کوې چې دا بس هم دومره دی خو دا شاته ځای چې دی د ټول د کاچاک دپاره دوی جوړ کړی دوی کې دا رخت تېروي رخت هم پاس بارئ بیا دومره ځای پرېږدي لکه دومره دکې خبرې دومره ځای او داسې لږ داسې پراخه لکه 3 چوکۍ ایستلې د بسه دکې دې 40 کسان ورور مې اچوي نو موږ ته خو دې کس ویلو چې هېڅ خبره هم نشته د ډاډه ورځې ما خبره کړې ده او بس تاسو مریضان یاست مې صحیح بس چک پوینټ را رسېدم ما ته دا کس راغی کلنډر راغی او ټول کسان شاته واوړئ زنانه پرېږدي ماشومان پرېږدي پاس واوړئ نو مل شاته خو ځای نشته که نه میخونه وروره راویسته پوه شو مکمل ټکوالي و داسې واړه کړکۍ و دې کې نه وځي پاس نه وځي ورور مې نیم ساعت موږ داسې ناست وې نیم ساعت موږ داسې ناست یو بل سره مکمل ملا دا سر دا درد بیا دینه وروسته بل چک پوینټ راځي خو دا کیسه 20 ساعته ما سره تکرار شوله بیا چې کله دوباره بیرته بیا راغللو پېښور ته راغللو دلته ظلم ته صرف غوږ کېده ورور مې اسناد خو نشته دی زوی خو ما په سپین بول د کاغذ راړولی دی نو چې بیا مې الشفا هغې ته کیارل ته لاړم کیارل کې هماغه کیسه بیا وشوله نه یې پرېښوده بس ما دا پره ملګري ته مې دا پره ملګري ته څنګه نه وم الشفا ته لاړم الشفا کې راته ویلې چې دا خو اپریشن نه کېږي هغوی دا دوسیه وکتله چې دا خو کیارل کې وده په شوې لکه چې دا ناکامه دی دا نه کېږي دا تاسو وړی شي هلته ډاکټر ته مې وته ډاکټر صاحب د خدای دپاره ډېر زیات ستړی شوی یم ویې که چې هر څه کې ویې که دا نشم زغملی چې زوی مې زما په مخامخ همداسې مړ شي ځورېږي او ویې که اپریشن توکل په الله و زما بدنامي کېږي ملخپو ته به دې ولوېږم سوال درته کوم زاري درته کوم او زما په ژوند کې اول ځل دی چې زه کوم انسان ته دومره سوال زاري کوم جلکۍ مور سره ولاړه
نو هغه خدا سوچ دا غوي کسانو ډاکټر صاحب ته سوال نشو ډاکټر دومره کبر غرور ما ته د سکارو کې کنه چې افغانستان ته وړم مې افغانستان دومره په سختي راغله ما نو البته مې اوسو خبري هغه وکړل چې مطلب تاسو هیواد پیس کې نه د حساب او مونږ ته چې تاسو هرځي کې محتاج یاستئ او د تب رښتم چې تاسو شرمولې ده یو پرېشن نشي کولای ډېر د کبر غرور خما سره چې راچولې مې وې ورسوي کله ته مې اوسه پیړې و مې واخو دغه زوی مې زړه کې مې چې د دې به پرېشن وشي نو چې کله ورور مې الته اپریشن شو دا کیسه لګ دل تر لندوم کنه بس هسپتال کې چې په ما کمی سختي تیر شوی هغه نو بیا چې کله رالم په خبر ته نو دا غچ د سنو میږي اوراندار مې شوله زمنګ د سه لګ لری خپلوانو نور څوک نشته د ورور مې او تا کو نشي نیولې دوی سره مې رابطه وساتله بس دوی چې راځي راشي الته ورلو نو او دا زوی ته مې اپریشن کړي ده دوا خلاصي کې خو زوی مې نه دی په لومړني ځل لکه کیسه به ته بیا هسپتال ته راځم دا ګډوډي کوم په دې چې ورور مې درد را باندې ډیر تیر شوی دی وخت دومره درد را باندې تیر شوی کنه چې هیڅ هغه لار نه خطا کې زیاتره وخت ماته ملګری هم وای کنه چې مطلب ولې د پاکستان سره کرکه ساتي ولې ته پاکستان بارز کې په عزت زن نشم ویلې دا جرأت ما کې بيخي پیدا کیږي چې زه د تویم چرور مې دغه شین شوی دی هر سړی ته خو چې سړی جاړم دا خو چې ولاده خو بس ډیر کمزور دی نو ولته چې کله اپریشن وشو ورور مې د زوی نه دی د سور ټیټ شو مکنه ماته پلارجانا نو الته نه په ځان نه په شرور مې چې په ما وشو ساخره لکه مکمل چې انسان په ولاړه زو په ورته ولاړی ترینیم سلور نیم کال ورسته د زوی ز صرف دغه یو आवाज ورم چې پلارجانا او بیا هغه کلمه او دنه مخکې د دمنګ نه جړا اورېدلې ده نم خبرې اترې اورېدلې بس دا لومړنۍ ځل او आवाज دومره نری لکه هغه ماشوم چې تازه وشي تازه ونشي هغه یو رقم جړای چې راوځي هغه څه आवाज کی ویلې بس د سوته ګورم بس سلته مې ورته خو ورور مې زړه تشکړې نه په جړا باندې خمه د جړلې دي چې درته ماغه اسوي وسه مړه سره مې خلک وي کنه د کندو جړا دي شروع کړي دا نو هغه جړا مې ته شروع کړ ورور مې نو بس دا څه کې چې زوم جدينه او چپواله او کول کې غي کړم چې دومره تروري مې ویډیو مې زر ته وکړم مور ته مې راولې غلا او دا نور بس دینه چپی حساب کتاب خو بس دا په خوشحالي راغلو په خبرته چرلو مغه دوا حساب تر اعظم دوا ورته 15 ورځې ورکړل دوا ورته ورکول سیرم ډیر زیات ګران او ډیر تکلیفونه حساب کتابو پیسې وهل راول ډاکټرانو ټول یو لینکو دا سیرم به وی چې مطلب په نور زینو کې باغه سیرم په وزره کلداري وي د بدرته ویل بل کمپنۍ نه اخلي دې ډاکټران د الشفا کبل کمپنۍ نه چیرته اخلي بیا د خپل کار دی که مریض دې مړ کیږي که هر څه کیږي به د خپل کار دی لکه دوی به تا تزړه کې یو دا خبره واچوله دا غوټه به درته واچوله ته خو مجبورې چې مطلب دا د وزرو شی په سلويغ زره واخلي بالکل انت خو تاسو اول تزما فریادم د ډاکټر کتل اول تزما جړیم کتلی ول تزما سوال زاریم کتلی وی چې आवाज یو د خپوت نور نو مل د لاغر سي کتلی دنه د ډاکټر ګټه اغستله مجبوریت بیا به چې کله هغه شنو میګ ډاکټر ورته چې خپل خوخه ده اپریشن دی وشو زوی आवाज دی وورید دوا ما نه اخلي بل نه اخلي زه په مخه ده خو قبل نه دی واغ سما په بیا نه راځي خبر په دم چې ما ملګرو سره خبرې کوي دا شی په وزره په ټول آل پاکستان کې دی دوی په ود دي زره په سالوي زره په ما باندې یو سیرم خرڅو نو بس ما غسته مجبوریت ته ورور مې او اقتصادي وضعیت هم د سینه چې منګه یا د ډېر پیسې دی یو بل نه قرضونه تر ډېر وخت پورې په منګه پراته اکلی ته جوړاړو چا سره منګه د قرض به حساب خبرې نشو کولای نو چې کله بس دا پروسس هم ختم شو لکه دا تکلیفونه را باندې ختم شو په خبر ته چرالو بس دا دوا چې د 15 ورځې دا ختمه شوله 15 ورځې ختمه شوله زه اوردار مې تل دوا ختمه دا اداره مل سي زه خو دا روانه و دوسیاره سره د وروره دوسیاره سره د دوخانه ته څنګه نوزم پوه شي ملګری مر سره دی دا خاصدار دراشي پوه شو نه خبره نه اتره یو ډب دیزي ولی هیڅ خبره نه معلومه اوس د سړډه به مرته راکه کنه لکه ما باندې مکمل د ازمکر مل لکه چې څوک د مړ کړي ما ته افغاني مل هو افغاني مسناد وخه مل اسناد خو نست مل دغه دوسه دغه زوی مې دغه سراوړې ده
راځه تاڼې ته زور ته زوی مې مړ کېږي ویډیوګانې مې ورته وښودې عکسونه مې ورته وښوده اپریشن مې ورته وکړ دغه 15 ورځې مخکې مې په الشفا کې ورته اپریشن کړی په هغه کوډ راغلی مو وایي چې هر څه کېږي کوم تاریخ دی اول تاریخ دی کوم تاریخ هغوی داسې چې اول تاریخ یې که نه هر افغان چې دی بس دوی ګرځي هر تاڼې ته وایي که نه دا کچارۍ والا ورته وایي که نه هر تاڼې ته وایي چې ته باید 15-10 نفر افغانان ته باید تاڼه کې نن شپه واچې دا موږ ته باید راکې دی پېښودي بیا دوی سره موټرسایکل نه پوهېږم بابل که څه ورته وایي دا موټرسایکل یې ګرځي بچ افغانۍ ګوري ریړۍ یو که کار بس نیسه واچوه اسناد که در سره وي خپل ټارګټ پوره کوي نو اوس دې خاصدار ته دې کوارې ته چې وګورې دې شکل ته چې وګورې که نه دې باندې م نه ارزي چې ورته وایي چې وروره پرې مې ده دې ته ما دومره فریاد دومره سوال زارې کړي تر دې پورې مو ته مې ګوره ستا به خپل بچی نه او په هغې خیر دی لږ سوچ وکړه دومره تکلیفونه دومره شیان مې ایستلي دا ټولې کیسې مې ورته وکړلې بیا په اخره کې خبرې څه وایي تاڼې ته ځو روانې کمه بس دوی خو پیسې مخني ما ورته ململې هغه دی ملې زه ورته سرجي شیانو بس څنګه چل کوم مجبور یې که نه ما ورته ململې سرجي که څه شیریني م غواړې تیار یم ډېرې خبرې مه کوه که نور دې مو هم نه کېده بس هلته تاڼې ته نه ایستلو پوه شوې هلته چې دوی کوم تاڼې مشر دی هغې ته سوال زارې وروره کوه داسې ورنږدې شوم که نه داسې ګیره وه دې ګیر نه مې داسې نیوه که نه او دې لاس باندې ټپ داسې راکړه ما ته وایي دا ګنده لاسونه تاسو افغانان یاستئ افغانان نه وایي ښه تاسو افغانان یاستئ دا ګنده لاس زما دې پاکې ګیرې ته رانه وړي زور ته مسرجي دغسې مې عملیات کړی زوی مې دا ویډیوګانې مې ورته وکړه هغه ویډیوګانې مې وښودلې چې ډاکټر ما ته راکړي وای مې ورته وښودې دا سیرم حساب کتاب ما ته څه زما زوی دی ما ته درد میلاویږي اسناد دې نشته ورلته ورشه ما ته وایي نوم مې نه اخېسته ما ته ملګرو ویلو چې کله تاڼې ته ځې نوم ماله لږ ځان لیټ کوه چې موږ تر څو درسېږو بیا څه کېږي ما ته نوم نالي مې سرجي نشم کولی زوی مې دی ولته داسې خبرې زوی مې د بل چا سره اوده کېدم نه شپې بل چا سره نه ما وموخته شپې به ما سره سملاسېده اوس هلته دا تره زامن دا کورنۍ دا ورندار دا زوی نه دي خبره هغوی چې دوا به راوړي که نه دوا پسې تللی دی قدرته نو دلته زه نوم نه اخلم ما ته وایي که چېرته نوم نه اخلي نو مدبي د ما پې ډېرې بدې ردې راته ویلې دومره بدې ردې چې ما په ژوند کې نه وي اورېدلې که نه بیا پردي ځای کې بس ما خو اورېدلې وروسته مې کړی وی اوس که لږ تیزېږي خو کېدای شي ډېر څه در پسې ولیکي نورم خطر زیات شي اول ته زوی ته وګوره هغه چا سره غلی کېږي نه هغه شپې تکلیفونه حساب کتاب نو ما ته وایي که بل ته وایي که نه دې سره خاصدارو هغه ته وایي که نه چې سکې نومره غمې خوري هغه 100 کیلو چرس پراته دي 100 کیلو پوډر پراته دي ولیکه ورپسې دلته بس زه ډېر ویرېدم برو ما ته وایي که نه هغه کس ته دا لګیا دی چې ولیکه تاڼې مخې سره دغلته مونې او رشکه کې ناست 2 کیلو سره دومره 2 کیلو سره دو پوه شي لاس په لاس هم نیولی او عکسونه یې شیر کوي دا کس ته هم راپسېږي ورور مې ډایرکټ لاس نه ونیولم او دا شیان داسې میز ته راکش کړم اما په شا ورکړو دوی راکش کولو دې راکش کولو کې ما ورته مېل قدرت زه خو پوه شوم چې هلته زوی مې لاړه اوس لارې ته رالې که نه ما ورته ویلې بس راغلو سرجي څه به وکړو نو بس نوم مې ولیکه وروره پارچې کړ هلته او دوی ورته حوالات په هغې کې واچولم حوالات کې کونج ته کېناستېدم چې کونج ته کېناستېدم دا ټول هلکان خاندي راخاندي ځوانان دي کیسه کې هم نه دی وایي چې بس سبا تاسې هم خوشي کېږو خو زما د حاله څوک نه دی خبر چې هلته کیسه څه ده نو دلته چې دی د کونج کې ناست یم بس سر مې ټیټ کړی داسې لاسونه مې داسې ایښودي دي یو کس راغی ما ته وایي چې ځوانې یو شپه ده وکړه سبا ته به ځې ویلې د ځوان زړه نه خبرې ویلې ما باندې سیکنډ مرګ تېرېږي څه کیسه ده او دا کیسه چې څنګه شروع کوم لکه څنګه چې دلته ما ته ته خاموشه ګورې که نه دلته ټول ما ته داسې راټول شو چې دا کیسه ده نو هلته ما په دې کیسه کې چې دی ما ژړا وکړه ځکه ما ته ویلې چې کله دا د زوی کیسه شروع کړم که نه چې دا کمې سختي زه بیا هېڅ نه کنټرول کېږم نو چې کله دلته زه ناست یم او دا ما اوښکې توی شوم بس ټول هلکان پوه شي ولا د دې درد خو زیات دی زه خو پرېږده چې دا څومره خلک دي دې ټولو دې خلکو ته سوال وکړه چې دا هلک پرېږدی خیر دی
زوی دی د حساب کتاب دی دلته یو کس ولاړو د دوی خاصه ده و تاسو چې د افغانان یاستئ تاسو چې د پاکستان چې د نارامه چې تاسو د لاسه دی نشې تاسو کوئ تماشې تاسو کوئ وشتل تاسو کوئ تاسو د پلار نیکنه چې د وطن دلته زمونږ تباہ او برباد دا کیسې شروع خو بس دلته خو نه شي ویلی نو هغې د پاسه زه فریاد کوم سوال کوم که نه هغه وایي چې اوس نه شروع شي تر سبا پورې په ژړا باندې په فریاد نه دی پرېږدم زوی دی چې مړ کېږي ته مړ کېږي دا شپه به څه کې نو دلته بس دا شپه چې د ټوله شپه دلته اوس ناست یم اوس زه دې کیسه کې چې اوس خلک څنګه خبرې زوی څنګه خبرې کورنۍ څنګه خبرې چې زه نیولې یم دوا څنګه دروړم هغوی باندې هلته چې د مرګ تېر شوی چې قدرت څه شو څو خبر نه دي ما دا ماښامي کې ملګری راغی بس او ویل چې دا پارچه یې کټ کړي چې پارچه کټ شي بیا دې څوک هم نه شي پرېښودلی به ټوله شپه ناست دی پوه شوې ټوله شپه ناست دی دلته چې دی دا خاصدار نه دی ډېر بد اخلاقه ان تر افغانانو ته کنځلې کولې ما ورته ویل مې ورور مې موږ دې نیولي وو مې کنځلې مه کوه ډېر بد ښکاري نو زه دیز کې داسې په لغته ووالم د اکسن سره ولاړم نو مکمل یې داسې خطا کړم ناصر مې ولګېده زه چې کله اوس هم ډېره زیاته خندا وکړم که نه ملګرو سره ډېره زیاته په دې زما ډېر بېسوره درد راځي نو ډېر مردار په دې ووالم بس بیا هلته چې داسې کېناستم که نه د څنګه چې رامنډه کوه نور هلکانو خلکو ونیو ما صرف دومره مې دا کنځلې مه کوه مې بد ښکاري که نه مې افغانانو ته کنځلې مه کوه نو دلته چې دی بس بیا لاس کې هتکړۍ شولې او د اکسن دی جګ کړو اکسن کې ورور مې ما الټۍ وکړې دې درد لاسه نو بس ناست یم پوه شو دومره جړه دومره چې ما په ژوند کې نه دی چړلي ورور مې زمونږ په خپلوانو کې نږدې رشته دار نږدې ملګري ما د لاسه ورکړي دي خو ما ته جړه نه ده راغلې وروره زړه مې لکه مطلب لک دی خو دا زوی او دا حساب کتاب دا ظلم دا وحشت دا نور سپینګیري په سپېړو وهه یو سپینګیري پګړۍ سره کړي هغه ته چې بچو ریړه مې ودرولې ده یو ټنګ چې کله ول پګړۍ ته ولوېدله په عمل ته په تاڼه کې نو هغه چې موږ ته ما نه بیا خپل زوی هېر شو مل تا وګوره دا څه حالات روان دي مل دا لکه چې موږ په کوپر هېواد کې یو دلته انسان لکه څوک پېژني نه د اکسن کې بس روان یو پوه شو هلته کچارو ته لاړو هلته ځان ته وکیل ونیو هلته هم لکه مړي چې دې کړي وو دلته مت کړی خپو کې مت کړی پوه شوې روان یې پوه شوې هر سړی درته ګوري ډېر په سپک نظر درته ګوري بیا چې افغانه دا کم قسم چې په پیسو ونیو ده راته ویل چې هغه دی ده راته ویل چې کله قاضي مخې ته ځې که نه ډېر په ادب کې بټنې به وتړي سلام علیکم ډېر په ارامه خبرګوتۍ خبرې ونه کړي یعنې صحیح ده بټنې وتړي کم ملګري مې چې دي که نه ډېر تکړه هلکان دي زما داسې لکه ورونه هغوی تلې ټوله دوسۍ راټوله کړې ورور چې دا کم ورځ باندې زه راغلی یم د هسپتال نه ټول دومره دوسۍ لکه هغه که ته چېرته په خارج کې دې ونیسي که نه خارج کې هغوی به هم تا پرېږدي وایي به چې مطلب ته دومره مجبوریت کې خپل زوی دې را رسولی هغوی به تا ته لا شابسۍ هم درکوي چې تا د خپلې کورنۍ دپاره دومره هڅې کړي دومره تکلیفونه دې ګاللي دي یو افسانه دی یو لکه یو فلم غوندې در باندې تېر شوی دی نو دلته داسې سیسټم شو چې بس هر سړی ورځي دا قاضي دومره غرور دومره تکبر سر بیا داسې و لاندې صرف خطه داسې بیا هم درته نه کته صرف بیا ویلې چې سنټر جیل رهایي مطلب چې پرېږدئ سنټر جیل ته یې کوي نو زما ښه بټنې مو ته ویلې ښه اوس رښتیا درته وایم چې وروره په زړه کې ډېر ډار مې اوس ونه وایي چې سنټر جیل مې زه خو به تباه و برباد شم زوی به مې څه کوي دوا یې خلاصه ده او ډاکټر راته ویلې چې دوا کې ګوره قضایي ونه کړي که دوا کې دې قضایي وکړه دا غوښې شنې کېږي دا باید د دغې دوا دغې واکسینو په ذریعه باندې مکمل ختم شي دا میکروب ګل شي نو بس هغه سوچ فکر دی پوه شو څو خبر هم نه شپه هم تېره شوې نو اوس زه د هغې نه نه یم خبر چې هغوی به کوم جړاګانې فریاد دا ملګری مې نمبر هم نه دا کوم ملګری مې چې د هغه کور هم نه دی کتلی هغه تره زامن مې دا نه پېژني نو کیسه داسې شو ورور مې چې بس څنګه داسې ما نه یو کس مخکې و هغه ته ډایرکټ وایي که نه چې سنټر جیل زه ورغلم ما ورته مې سلام علیکم قاضي صاحب ښې خبرې کوه سلام نه لکه مطلب سلام خدا څه دی چې کفر دی
سلام بنا چلتا سلام ناروا دی ته پوه شئ په قاضیانو باندې سلام چې د ناروا دی او هغوی سلام نه خوښوي پیسه خوښوي پوه شئ نو اوس خو پیسه هم خیر موږ ورکړې وه نو زه ورته یم ورته دغسې مطلب قاضي صاحب محترم په ډېر درنه خورته لګیم چې دغه زوی مې هغه داسې نومېږي دغسې راوړه دغسې مې راوړه ټوله کیسه ورته کوم یو 15 منټه کیسه که نه دا ما ته ورور مې نه داسې وایي چې ښه یا صحیح ده یا نه یا ته څه وې اوس خو دته خو زه لګیم خو دا لاندې خپل لیکل کوي خو زه هم زما ته غوږ دی زه دا فکر کوم زما ته غوږ دی وایي سنټر جیل داسې مې ورته ویل مل قاضي صاحب ولې وایي سنټر جیل زه ورته هم دا دوسه خو یو د پته وګوره د الشفا روغتون دا ګوره رسمي ورکې حساب کتاب هغوی اپریشن کړی وایي سنټر جیل ما ورته مې صرف قاضي صاحب دته تا کړی چې سنټر جیل وي مل دغه لفظ خوند درکوي نو خاصدارو دې ځینو کې داسې ونیولم داسې کش کړم چې کله یې هلته هغې ته کړم سنټر جیل ته کړم سنټر جیل کې هم ډېر بد اخلاقه خلک دي هلته هم ډېر زورول کې نو هلته چې دی بد اخلاقه به نه وایي د انسانیت نه لري زه یم چې بیخي داسې دي که نه لکه ته چې یا وحشیان دي یا ځناور دی وایي چې انسان بس نه پېژني هلته چې کوم ناروا لغتې څپېړې داسې به ناستی ورور مې ښه په منظم به ناستی یو لغته به دلته درکړي درته داسې به دی داسې ملاکونه به در باندې واړئ داسې ناستی ولې پلتې ول نه وایي پلتې چې یو بل به راشي خان زوی یو د وهلو ته یو پروګرام هلته درته جوړوي نو دلته بس ډېره داسې بېعزتي وشوله هلته ورته برګ وایي ته دغې برګ 450 رانه هېرم دي اتاق ته لاړ شه هلته چې راغلم وروره ټول هلته آیس هم خرڅېږي چرس هم خرڅېږي داسې تشناب دی تشناب کې هر سړی هلته کوي ته چې موږ ته دا خو ټوله نشه ده نو دې ځینې زه ډایرکټ وتم دې بل ته رانوتم چې خپل ډول تلم دې بل ته رانوتم چې بل ته رانوتم دلته وروره هغې نه بل غوبل شروع دی نو دلته بس دا خاصدار راله وایي که چا هم څوک غلط ځای کې ناست دی او بل اتاق کې ناست دی وایي دا ډبلۍ به داسې داسې وکړمه که نه داسې رانه کم داسې ډبلۍ جوړ کړي وي مرچک به حساب کتاب یې په وایي دا ورسره بل رقم وکړم که نه ډېر پوچ لفظونه یې استعمالوه نو بس دا چې څنګه داسې وته زه ډایرکټ ورپسې راووتم دې بل ته رالم دې بل ته چې رالم بس هلته هلکان ناست ډوډۍ خوري پوه شي ډوډۍ حساب کتاب راغی دال دی او وریج دی زما خو نه تېرېږي زما باندې قیامت روان دی پوه شي نو دوی ډوډۍ وخوړله پوه شي ډوډۍ ته ناست ډوډۍ وخوړله ما ته راکته شه مې نه وي تېرېږي راکته شه نه وي تېرېږي بس ډوډۍ وخوړله پوه شي یو پکې راغی پوه شي دې ځای کې داسې ونیو ما ته وایي که نه څنګه چل دی پلاره دا ډوډۍ بس ما پلار ټولوي دا ځای بس ما پلار پاکوي اصول نه خبر نه زما خو اوس داسې رالم کم کس چې نوی راشي دا ټول ځای به هم جارو کوي خلکو ته به ځایان هم جوړوي ډوډۍ به هم پاکې تشنابونه به هم پاکې بس دلته داسې راپسېدم پوه شي بس هر څه مې شاته واچه پوه شي ویلې هر څه چې کېږي بس کېږي نو د حدیث خان مې داسې راواخېسته دالې چې کوم کاسه کې خوله مې د ډوډۍ ول دی بل کې مې واچو وریجې مې داسې بل کې واچولې د حدیث خان مې سره راټولوم څنګه مې چې د جارو ته لاس کوي یو کس راغی ما ته وایي چې قدرت شینواری مې لو قدرت شینواری زه خو د میډیا کې تعقیبوم او استاد عکسونه هغې وخت کې موږ دا فوټوګرافي وه او زه د عکسونو ډېر غټ مینوال یم دا حساب کتاب مو څه کړي دا څه شی کې بل دا خو دغه کس راغی چې دا شی وکړه نو دا زما سره چې کوم کس ولاړو دا د بل ته ډېر داسې تیزې خبرې وکړې چې دا ته پېژنې خو بس هلته دا اوس داسې ما صفتونه کوي ورور مې زه نه اورم زه مکمل اوټ یم لکه ما سره ټول تشویش د زوی دی چې دا اوس بس کېږي شپه به څنګه کړي دوا بالکل نو اوس دلته ما سره دا ملګری چې دا هغه وخت کې زه کله په تاڼه کې ما سره ملګري دا ورکې مو کتلې د دوا اوس دومره زه ګنګ سما چې دا ورکه زه دې ملګري ته ورکړم چې دا دوا خو ته ورسوه وایي خله در سره یو څوک خو به پیدا شي که نه دوا هیره ده هر څه هیر دي نو دلته چې دی پوه شي ما ته وایي زه د دې ځای مشر یم د دې 450 کسانو هغلته کښېنه دې ټولو ته ویل چې دا قدرت دی او دته مطلب ښه عزت وکړئ ښه احترام وکړئ نو چې کله دا هلک دې نورو ته معرفي کړم او راتلله چې هغه هلته کښېنه نو دغه یو څو منټه په ما باندې ډېر داسې په سکون کې ډېر داسې په خوشحالۍ کې تېر شو ډېر زیات آرام شوم خو بیا هم سوچ او فکر ټول زوی ته دی څه به کېږي څنګه چل به کېږي دلته چې دا بس شپې د هلک زما ډېر زیات قدر او عزت یې وکړه
یو شپه تېره شوله همدلته یم ورور مې دا شپه م دومره په سختیو ټوله شپه جړاګانې ما سره چې کوم ملګري دې کې رښتیا داسې هلکان ما وکته چې په پېښور کې ریړې چلولې سر نه راوچت کړی په ټول پېښور په پاکستان کې څوک نه لري نه چا نمبر لري شپږ میاشتې په صرف په ویزه باندې کېده او هغوی داسې شوي وو هر سړي ته به هغوی جړل زمونږ جړه مکمل هېره شول هلته یوازې داسې خلک ما وکته چې مطلب ویزه یې نشته دی او ریړې په سر فروټ موټې خرڅوه او هغې اوچت کړي 3-4 میاشتې قید نه نوبت راځي چې ډیپوټي کې او نه پیسه لري او نه مطلب څوک پېژني نه د کورنۍ سره اړیکه لري او پراته د هغوی دا کیسې ما واورېدلې نو دلته زه بیخي نور لیونی کېدم چې دا وګوره دوی سره لا سره کم ظلم شوی سپین ږیري خلک نو دا شپه م تېره شوله بس سبا ته بیا د لیوني په شان بس به دې سنټر جیل کې ګرځه هلته کښېنه دلته کښېنه بس لیوني غوندې ګرځه پوه شو بس دلته ملګري راته ویلې دا کوم ملګری مې چې دی پوه شو ډېر تکړه هلک و او زما اوس ډېر خوږ ملګری هم دی ځکه ما سره یو ښه کړي لاس یې راکړی که نه او د پاکستان هم دی نو ده راته ویلې چې ولې دومره تشویش مې دغه ویل زه خو صحیح ده خو پوه شپې نه م پوه بس ویلې چې راځه زه زنګ درته ملګري ته یې زنګ وویل ویل تاسو څنګه چل کړی دی دا هلک خوشي کوئ نه خوشي کوئ ورته به دغه مطلب خوشي کوي خو دا ده چې بیا هلته د پیسو په زور باندې مطلب همغه کم قاضي چې په ما ته ویلو چې سنټر جیل همغه ته پیسې ورکړل شوې زمونږ ملګرو ورته ورکړلې څو نور وکیلان هم چې نه ټول یو پلان همغه پیسې هم ورته ورکړلې په هغه سیسټم بیا باندې موږ راووتلو نو زه چې پاکستان نه خوښوم او زه چې د پاکستان ضد جوړ شوی یم وجه او لامل یوازې زما نه دی زما د تکلیف نه دی ورور مې ما داسې نور ډېر تکلیفونه کتلي چې پښتنو سره کېږي افغانانو سره کېږي زه وایم چې دا چوړکۍ نه ده دلته ماته کې دلته که نه او داسې مې علاوه که نه زه به بیا مونیم چې پاکستان یا زنده آباد یا پاکستان یا ښه دی یا ورته کار وکوي مړ مې که وروره قبول مې دی مړ مې که بالکل درته وایم چې ما د هغه شرمونو هغه حالتونو نه مرګ ډېر غوره دی ډېر زیات او بل چې ته دلته ګورې چې ما سره کوم ظلمونه شوي دي افغانانو سره کوم شوي دا د ویلو نه دی ورور مې یعنی که هر هغه افغان بچې موږ راوسپړو چې هغه دغه لارې وهلې دي دغه مزلونه یې کړي هغوی ټول ته به دغه سزا میلاو شوي د هغوی په اصطلاح به ووایو یا به له دغه سزا سره مخ شوي زه وایم دا ما چې کومه کیسه وکړه که نه دا به ډېر داسې نارمل کیسه وي دومره ظلمونه شوي دومره ظلمونه افغانانو سره شوي دي چې د حد نه زیات زه ما درته ویل دا ما خپل ځان باندې دا ټرۍ کړې ده ټرۍ پرون چې کله باغ کې موږ هلته ناست یو مخامخ شولو هلته ما ته ملګري ویلې که نه وایي د پاکستان پسې لږ ویډیوګانې کمې کوه ولې کې ما داسې نږدې ملګري دي لکه ورونه او د کیسې نه دی خبر او هغه هم دا کیسه زما وبې ګوري دا به ګوري دا حقایق به ډېر خلک وګوري او ډېر خلک به واوري وقت ډېر به وژړي او ډېرو ته به د پاکستان او د پاکستان د پوز د پاکستان د خلکو د پاکستان د ولس او هغه څوک چې عوامي ښه دي د هغوی هغه رښتینې څېره به هم ورته معلومه شي او د هغوی هغه اصلیت به هم ورته معلوم شي ورور مې که چېرته د عوام که نه عوام داسې کس نه پیدا کېده چې زما ضمانت وکړي په دومره مشکلاتو سره ما نه مړی کړی ورور مې نه را سره پوډر نیول شوي نه مطلب داسې کوم بل نشه کې ګیر شوم نه مې کوم د پاکستان د ضد کوم کار کړی مریض مې راوړی دی پیسې مې درکړي دي که بل نه خپل مریض نه چېرته لږ کلمانه دي وتله د نړۍ په قانون کې ګورو کله چې ته انسانیت ژغوري کله چې ته انسان ژغوري هغه سرحد نه پېژني هلته باید ته همکاري وکړي ما وزه ورته وایم چې همکاري خو پرېږده چې د خپل سیستم ته پرېښیم زه به خوشحاله وې ما نه که 10 دی 15 ترې ما به ځان قرضاره کړی وې خو دا دومره ظلم به ما سره نه کولی ښه د شینواري صاحب قدرت شینواري صاحب د ژوند هغه تریخ حقیقت او ترخه کیسه البته کیسې چې پاکستان ولې بد راځي اوس به نو تاسو دغه پوښتنه ځواب شوي او له دې وروسته باید دغه پوښتنه وم نه کوي او زه به ووایم چې تاسو دغه حق هم نه لرئ چې د دې پوښتنه بیا تکرار کړئ یا دغه حق بیا تاسو درکول شي چې تاسو بیا د شینواري صاحب نه پوښتنه وکړئ چې ولې د پاکستان خلاف انشاءالله چې دغه ویډیو او دغه حقیقت او دغه
افسانه چې ډیره سخته ده واقعیت موږ ټول وجړول نه یوازې زه شینواري صاحب باندې خو بار دغه حالت تیر شوی زما همکاران کیمرې درشه کم کیمرمنان چې د نور ملګری ایډیټران تخنیکران چې را سره راغلي دي واقعیت ټول دومره وجړل چې حتی د جړه اواز ماته دلته راغی ډېر لري ناس د کیمرې شاته خو هیڅوک دغه کیسې ته او دغه واقعیت د ریټینګ نه دي نو تاسو به هم ګوري د شینواري صاحب په اکاونټ به هم دغه شیر کیږي نو دغه حقیقت دغه اصلیت او دغه چیرې چې کله تاسو ته در مخې ته شي او مو پیژندلې نو د بل ځل لپاره تاسو به دا حق نه لري چې دغه پوښتنه وکړي او شینواري صاحب زه به وایم چې په حق دی تل دی ولاړ اوسي ان شاء الله چې زموږ څومره وس کیږي د هر افغان بچي او د هر افغان وګړي کوشش دی چې خپل وطن ته وفادار اوسيږي او د داسې بې ځای خلکو او داسې فضول خلکو خلاف همیش په نه راودريږي نر او غر وغږیږي همداسې به بالکل همداسې ده ورور مې دا ده چې د ټولو ډیره زیاته بخښنه غواړم دا ما ځان ډیر زیات ټری کړی دی یوازې دلته نه ما ډیر ځینو کې ځان ټری کړی دی دا کیسه چې زه کلم کوم کنه نه کنټرولېږم ورور مې بالکل ځکه ما سره دومره ظلمونه ما سره لکه دا شوي کنه دا خو بل دا چې د کیسې په ډول وي بیا تاسې لږ روان وي لږ تیز وي کنه بیا هم لکه نه ویل کېږي خو چې کله ته په دې صحنه کې موجود او تا سره دا په سکند باندې دا کارونه کېږي کنه ته به دا وایې چې بس جهنم کې ولاړې زه به یو څه وایم نور به له دغه اړخه لږ راوځو دا به واضحه شوي نوره او زه به بیا هم وایم او دا خبر به بار کوم چې نور به نو څوک دغه حق ونه لري چې د شینواري صاحب دا پوښتنه بار وکړي او د ترې دغه موضوع بار یاد کړي ځکه دې ته چې کله دغه موضوع را یادېږي لیدونکو ضرور چې هغه درد به بیا ور یادېږي نو کوشش وکړئ چې چاته ذهني ټینشن او ذهني سوچ بیا مه جوړوي ځکه شینواري صاحب دې کیسې خبر دی که تاسو بار پوښتنه کوي چې پاکستان او پاکستان زه وایم چې د پاکستان د نوم نه بیخي تیر شي دا د دنیا پر مخ هیڅ شتون نه لري نه پیژنو بندسته بس یو مرض دی را پیدا شوی بالکل او خدای به ختمي ان شاء الله نو که شینواري صاحب بار دا پوښتنه کیږي ضرور ده چې مشکل ورته پیدا کیږي او دغه سوچ به بیا او دغه کیسه به بیا را تازه کیږي او بیا به دغه دردونه را تازه کیږي نو هغه نه خدای چې پر نور مسایلو سره وغږیږي د خپل ځان په جوړښت او د خپل هیواد پر غوونه سره وغږیږي